وای ناصحه مونږ د شرابو نه توبې ویستې دي ځکه مو خپل کلي نه ټولې میکدې ویستې دي او یو ورځ به وخت د هغه خلکو نه سرمن وباسي چا چې یارانو د مشال خان نه جامې ویستې دي یو ورځ به وخت د هغه خلکو نه سرمن وباسي چا چې یارانو د مشال خان نه جامې ویستې دي او شاید صاحب ارمانه مونږ چرته کور ته سره ډولۍ رانه وړه ارمانه مونږ چرته کور ته سره ډولۍ رانه وړه ارمانه مونږ تل د کوره جنازې ویستې دي او مفتي صاحب د ژوند خواږه بادونه مې آرام ته نه پرېږدي د ژوند خواږه بادونه مې آرام ته نه پرېږدي ساقي ته د نن خیال دی چې مې جام ته نه پرېږدي او په ما باندې پوه شوي دي زما د کور بندیان لالیه خفه نه شي اوس مې بام ته نه پرېږدي په ما باندې پوه شوي دي زما د کور بندیان لالیه خفه نه شي اوس مې بام ته نه پرېږدي او ډاکټر صاحب څه خلک مې په سپینه لمن تور لګول غواړي څه خلک مې په سپینه لمن تور لګول غواړي او څه خلک مې په نوم هم بدنام ته نه پرېږدي او مدام د ښکلو چم کې چې تاوان ته پاتې شوی شاب شاهین صاحبو مدام د ښکلو چم کې چې تاوان ته پاتې شوی زړګی مې اوس د تورو سترګو دام ته نه پرېږدي او ارمانه پښتونخوا ته امن غواړي چې درځم خو ارمانه پښتونخوا ته امن غواړي چې درځم خو ارمانه ځینې خلک یې قیام ته نه پرېږدي او په آخره کې دغه یو څو شعرونه چې کډه یې واغسته او ځان سره روانې نه کړم کډه یې واغسته او ځان سره روانې نه کړم زه یې نیلام کړم خو په ځان باندې تاوانې نه کړم او داسې تعلیم باندې د تندر پریوزې څه پرې کوم چې داسې تعلیم باندې د تندر پریوزې څه پرې کوم چې ډیګري یافته یې کړم خو خوی باندې انسان یې نه کړم داسې تعلیم باندې د تندر پریوزې څه پرې کوم چې ډیګري یافته یې کړم خو خوی باندې انسان یې نه کړم او د کبرجن جانان باره کې به نور څه وایم مفتي صاحب د کبرجن جانان باره کې به نور څه وایم خو لنډه دا ده چې په ځان یې کړم د ځان یې نه کړم او د سوات ښایست را باندې دومره اثر کړی و چې د سوات ښایست را باندې دومره اثر کړی و چې د خپل جانان ښایست مې ولیدو حیران یې نه کړم ډېره مننه د دې نه پس سجاد ناقرار صاحب له بلنه ورکوم چې راشي